د خیبر پښتونخوا مشهور دیني عالم مولانا ادریس نن سهار د خیبر پښتونخوا په 400 سیمه کې په ډزو وژل شوی دی. السلام علیکم. نن سه شنبه د 1415 مریض کال د ثور د میاشتې 15مه چې له 2014 زیږدي میلادي کال د مې میاشتې 15 نیټې سره برابر ده. په مراړم یو تازه خبر ته له یاران ټلویزیون څخه. مشهور دینی عالم شیخ ادریس نن سهار مدرسې ته پر لاره و چې د 400 د اتمنځیو په سیمه کې پرې وسلوالو کسانو برید وکړو چې په پیله کې شیخ ادریس ووژل شو او 2 ساتونکي یې زخمیان شول. نوموړی دیني عالم د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نږدې کس او د حقانیه مدرسې مدرس و. د ځایي پولیسو په وینا په دغه پیښه کې د نوموړي 2 ساتونکي ټپیان شوي دي. پولیس وایي له دې پیښې وروسته وسلوال له سیمې په تېښته بریالي شوي خو سیمه کلا بنده شوې او د پلټنې عملیات روان دي. شیخ ادریس په دې وروستیو کې په یوه وینا کې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ستاینه کړې وه چې په لر او بر کې پرې سختې نیوکې شوې وې. الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل. دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی. دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمون فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل. د افغانستان اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر مولانا ادریس برید غندلی دی. اعلامیه کې راغلي چې د علماو شهادت د اسلام او علماو د دښمنانو کار دی. د اسلامي امارت په دغه اعلامیه کې د مولانا ادریس له کورنۍ خپلوانو او دوستانو سره خواخوږي هم څرګنده شوې ده.